أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. کہ اللہ پاک د مشرکین بیان وکړو او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله پاک فرمایل چې دو تا یری د هغه چانه چې هغه د الله پاک نه علاوه دي، یعنی د خپل ناحق معبودانو نه تایری. نو الله پاک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي چې ردو دا معبودان دا مټچ کوه، د دې بحث دا مکو، د دونه صرف دا تاسو چې مکه اسمانونه دا چا پیدا، نو دوبه په خپل باندې خامخا دا خبره وکي چې لا یقولون الله، دا الله پیدا، ځکه پدې کې د هیڅ چا دعوه نشته چې هغه د الله پاک نه علاوه بل چاله ردی د تخلیق او د دې د پیدا کېدو نسبت بل چاته. نو الله پاک فرمای قل تورته بیا وایا افرأیتم ما تدعون، یعنی چې تاسو هم د ځمکې اسمانونو په باره کې رای د الله پاک په ذات باندې ده، نو بیا افرأیتم آیا پوها یا تاسو ما تدعون من دون الله، په حالت د هغه چا، په حال د هغه چا تدعون چې تاسو رابلئ من دون الله سوا د الله پاک، نو د هغه چا په باره کې تاسو څه خیال لرئ؟ ان ارادنی الله بضر، کچری وغواړي مال را الله پاک څه تکلیف، هل هن کاشفات ضره، آیا دو کې دیشي لری کون کې د ضرر ده هغه چې د الله پاک د تکلیف او د ضرر د لری کی زمان، او ارادنی یا وغواړي مال را برحمت رحمت، هل هن ممسکات رحمتي، هایشته ممسکات رحمتي بدون کی د رحمت ده، دا سی پکې سوچته چې د خدای رحمت دا زمانه بنه یا د الله پاک د طرف نه د ضرر او د نقصان فیصله وشي، نو آیا دې سی پکې شته چې هغه ضرر یا نقصان د لري. نو الله پاک جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې کدو دا دعوا او بیا دا سوال کوي چې مونږ دو خدایان نه ګڼو بلکې د الله پاک سره معاونین ګڼو، چې دو د خدای سره پدې کې مرګتیا کوي او خدای اختیارات دو ته حاصل دي، یا په الله پاک باندې دو سفارش کوي په ځواب، نو تدو ته په جواب کې لړ جواب ورکا قل تورته وایا حسبی الله، کافی ده زما د پاره الله پاک، مال را الله پوره ده، زما دغه ته هیڅ ضرورت نشته چې دو په واسطو باندې کارونه کوي، بس الله پاک ډایرک په ډایرک زمون د پاره کافی او پوره ده چې ډایرک خدای تعالی سونه سبمنس کې واسطو ته ضرورت. علیه یتوکل المتوکلون، علیه په دې الله پاک باندې توکل کوي، توکل کوونکی. قل تورتوا یا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل، یعنی دو بیا هم خبره نه مني، نو دو ته په جواب کې وایي چې ای زما قوم اعملوا عمل کوي على مكانتكم، په خپل ځای باندې، مکانتکم قوت او عادت
او حالت ته ویل کیږي یعنی تاسو عمل کوئ علی مکانتکم کما ته ضرر را رسوي د خپل قوت او د طاقت او یا د خپل سازشونو په وجه باندې او په دغه طریقه باندې چې څومره طاقت ته پکې استعمال کړئ انی عامل ز عمل کوونکی ما په خپل طریقه یعنی په د الله پاک د حکم موافق ستاسو د نقصان او ستاسو د دغه سازشونو د دین زما هیڅ پروا نشته فسوف تعلمون زرد چې تاسو به پوه شئ من یاتیه سوق ته هغه چې راضی به هغه ته عذاب یخزیه عذاب چې رسوا به کړي ويحل عليه عذاب مقیم او راکوز بشي په هغه باندې عذاب همیشه دا به تاسو ته په خپل باندې پته ولګي چې د الله پاک په عذاب کې گرفتار دا کم خلک او څوک په همیشه ابدي عذاب کې مبتلا کېدونکي ان انزلنا عليك الكتاب للناس بالحق یقینا موږ نازل کړی دی عليك الكتاب پتا باندې کتاب للناس د پاره د خلقو بالحق په حق سره فمن اهتدى فلنفسه پس چا چې هدایت بیا مندو فلنفسه نو د خپل فائدې د پاره یعنی دغه هدایت د ته په خپل فائدہ ورکړي د خپل ځان د فائدې د پاره دی ومن ضل او سوق چې بیلار شو فانما پس یقینا یضل بیلار کیږي علیها وبال په هغه باندې د بیلار کیدو د گمراه کیدو نقصان دا به هغه ته خپل وما انت علیهم بوکیل او نه ته پدو باندې ذمہوار وصلی الله پاک فرمایي چې الله پاک هغه ذات دی چې هغه د ځمکې اسمانونو او ستاسو اختیارات بلکې ستاسو د کېدو را پاسېدو اختیارات دا هم د الله پاک په لاس کې الله يتوفى الانفس حين موتها الله تعالی اخلي ساهونه په وخت د مرګ د هغې والتي لم تمت في منامها او هغه ساهونه چې نمړه کیږي په خوب د هغو کې یعنی هغه ساهونه هم الله پاک اخلي فيمسك التي قضى عليها الموت نو بن کړي د واپسینه هغه قضا عليها الموت چې فیصله کړی وي په هغه باندې په مرګ سره ځکه دا خوب دا هم یو قسم مرګ دی خو د خوب په حالت کې انسان هم د خپل ځان نه خبر او د مرګ په حالت کې هم انسان دغه شانتي د خپل ځان نه خبر خو الله پاک بیا دغه ساهونه چې الله پاک دا اغستینو د کوم خلقو فیصله چې الله د مرګ نه کړی نو الله پاک فرمای ويرسل الاخرى فيمسك التي قضى عليها الموت نو بن کړی د واپسینه هغه چې فیصله کړی وي په هغه باندې په مرګ سره ويرسل الاخرى او را پریدي هغه بل لرا الى اجل مسمى تر نیټه مقرره نو چې دا چا مرګ مقرري نو دا هغه دغه سا او دا هغه روح دا بس مکمل دا هغه نه ختم شي د دنیا په لحاظ د عالم برزخ معاملې هغه جدا ده او د چا په باره کې چې الله پاک فیصله د مرګ نه کړی نو هغه واپس بیا را پاسي دې وجنه د خوب د پاسېدو په دعا کې مونږ هم الله پاک ته دغه فرمایو الحمد لله الذي احيانا بعد ما اماتنا واليه النشور چې روستو د مرګ نه الله تعالی بیا ژوندۍ راکړي نو دا هم د مرګ یو قسم نو الله پاک فرمایي چې تاسو دا خوب دا هم زما په قبضه او په طاقت کې دا هم تاسو په اختیار کې
ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا پدې کې خامخا نخې دي د هغې قوم دپاره یتفکرون چې سوچ او فکر کوي. نو الله پاک دې موږ ته حقیقي سوچ او فکر نصیب کړي. ولئن سألتهم او کته تپوس وکړې د دونا من خلق السماوات والارض چې چا پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه ليقولن الله خامخا دوبه وایي چې الله پاک قل ورته ووایه افرأیتم آیا پوهیږئ تاسو ما په حال د هغه چا تدعون چې تاسو رابلئ من دون الله سوا د الله پاک نه ان ارادنی الله کچری وغواړي ما لره الله پاک بضر تکلیف هل هن کاشفات آیشته لري کون کی ضره تکلیف دا غلرا او ارادنی یا اغاڑی مالرا برحمت رحمت هل هن ممسکات رحمتی آیدو بندولشی رحمت داغا قل تورتو آیا حسبی اللہ کافی دے مالرا اللہ پاک علیہ یتوکل المتوکلون فاغبانی توکل کئی توکل کون کی قل تورتو آیا یا قومی اے قوم زمان اعملوا عملنا کوي على مكانتكم فاخبل الطريقة باندي إني عامل يقينا زعم الكون كيما فسوف تعلمون فالزرد جتاسو بقوع شيء من يأتيه سوق تهاغا چرازي آغتا عذاب عذاب يخزيه چرسوا بيكري ويحل عليه او راكوز بشي باغ باندي عذاب مقيم عذاب هميشا إنا أنزلنا يقنا منغ نازل كريري عليك الكتاب فتابا دي كتاب للناس دپار د خلقو بالحق فحق سرا فمن اهتدى پس چاچی ہدایت بیا مندو فلنفسه دخپل ځان د پیدې دپار دے ومن ضل او څوک چې گمراه شو فإنما پس یقینا یضل گمراه کیږي علیها وبال به هغه باندې وي یعنی نقصان به هغه ته وما انت علیهم او نیت پدو باندې بوکیل زموار الله يتوفى الأنفس حين موتها اللہ تعالی اخلی ساہونا پا وقت دا مرد داغی کی واللتی او هاغا لم تمت فی منامها چی نمڑکی گی پا خوب داغوی کی فیمسک اللتی نبنکری دوا پسینا هاغا قضى عليها الموت
چې فیصله کړی وي په هغې سره په مرګ، یعنی د کومو د مرګ فیصله چې الله پاک کړی وي نو هغه واپس د بدن ته رانشي. ويرسل الاخرى او را پریدي هغه بل لره الى اجل مسمى تر نیټې مقررې پورې. ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیات خامخا نښې دي لقوم دا هغه قوم دپاره یتفکرون چې فکر کوي